السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمنو په نیوډ کې ما تاسو لپاره د ایډیټینګ یو ډیر زیات خوندور او ډیر زیات مزدار اپلیکیشن راوړی دی. په دغه اپلیکیشن کې تاسو خپل تصویران ډیر زیات ښایسته او خوندور جوړولی شئ. نو قدرمنو راځئ دغه اپلیکیشن درته ښایم. په هغې کې تاسو کوم رقم ایډیټینګ کولی شئ دغه ایډیټینګ درته هم راښایم. د ویډیو راسره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې ایډوکیشن رس دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پشتو یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړی تا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. دې لپاره به تاسو ته اپلیکیشن پکار وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په کمنټس او ډسکرپشن کې راکړی دی. تاسو بس سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله چې انسټال کړئ نو تاسو ته به دا یو پرمیشن غواړي، دا پرمیشن به ورکړئ. اوس دلته کې به تاسو ته دوه آپشن راشي، کیمرا او ګیلري. اوس تاسو به سمپل له کیمرې نه باندې تصویر اخیستل غواړئ په دغه ټایم باندې، یا ګیلري نه خپل یو عکس چې دی هغه راواخلئ. ټیک ده، چې کوم کې تاسو ایډیټینګ کول غواړئ. مثال په طور دلته کې زه یو تصویر چې دی هغه سلیکټ کوم، چې کوم تصویر ما راواخیستلو. اوس په هغې کې زه کوم ایډیټینګ کولی شم دغه ایډیټینګ زه تاسو ته راښایم. مثال په طور دلته کې زه یو عکس ګورم، هغه زه رااخلم. مثال په طور دا ما راواخیستو. ټیک ده، دلته کې تاسو دا وګورئ نو تاسو له به دې کې دنیا شی فلټر وي. دې کې اوس تاسو څنګه ایډیټینګ کولی شئ. دې کې تاسو وګورئ دلته کې امپریشن اولنی آپشن دی، تاسو وګورئ دلته کې مطلب تاسو د کې سمایل والا پیس جوړولی شئ، خپل مسکی کولی شئ. دغه شانتې سایز د دې ځای نه تاسو خپل فیس وړوکی کولی کمولی شئ، عمر پکې کمولی سیوه کولی شئ. دغه شانتې تاسو راشئ سمایل مثال په طور دا وګورئ، اوس اولنی سمایل آپشن دی، اول اوریجنل ته وګورئ، بیا سمایل ته وګورئ. ورپسې که تاسو راشئ هیر سټایل ده، مطلب دی که تاسو خپل ویښته چې دي هغه غټولی شئ، مختلف قسمه ویښته تاسو دې کې لګولی شئ. مثال په طور دا شو. بیا که تاسو وګورئ بیرډ، مطلب دی کې مختلف د ګیرې ډیزاینونه دي، کم سټایل والا ګیره ستاسو خوښه وي نو هغه هم تاسو دې کې لګولی شئ. دغه شانتې که سکن له راشئ یا ایج له راشئ، جنډر له مطلب هلک نه جینۍ، جینۍ نه هلک هم جوړولی شئ. ګلاسز پکې مختلف قسم تاسو استعمالولی شئ. دا وګورئ. نو قدرمنو دغه رقم ایډیټینګ تاسو په دې اپلیکیشن کې کولی شئ. میک اپ، پیس ویف یا فلټرز، مختلف فلټرې دي هغه پکې هم تاسو استعمالولی شئ. قدرمنو دا د ایډیټینګ دپاره یو ډېر زیات خوندور او مزدار اپلیکیشن دی. امید لرم چې خوښ شوی به وي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب کول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای